او صحیح خبره دا ده د پښتنو په دې اصل نسب کې ډېر لوی اختلاف دی چې پښتانه د کوم قوم نه دي پوهاني چې کوم قومونه دي د تاریخ به تاسو نه کتلی چېرته لږ ځان ستړی کوي ویې ګورئ که نه ته به وایي چې بس موږ مسلمانان یو مسلمانان د پوهانو را روان دي نو چا بیا د دروغو کیسې ذکر کړي دي او چا بې سنده قیسې ذکر کړي دي څه دروغ دي څه بې سنده دي قیسې شته خو سند یې نشته چا دا ویلي چې دا د خالد بن الولید رضی الله په نسب کې دي بس پکې له دا وایي دوی له دا پټان نوم چې د رسول وسلم یې بتان نو دومره ساده ګل دي چې څوک دا قصه کوي دا پټان خو د اردو ټکی دی مونږ خو په پښتو کې پښتانه وایو پښتن قوم نو بیا خو به رسول وسلم داسې نوم یې ښودی زموږ د پښتنو دا وی نو هغه د پنجابیانو د اردو هغه نوم موږ له کېښو ورسېدي په دې نقطه که نه پټان خو ته اردو کوي مونږ خو ته پټان نه وایو مونږ خو پښتن وایو او دا هغه ورته بتان ویلي دا بې دلیله خبره ده نو بیا هغه ما په خپل ځاني هم داسې معلومات ډېر وکړو الله اعلم نږدې خبره دا ده چې د بني اسرائیلو یو شاخ کېدی شي که به بره موږ لاړ شو نو دغه قومونو سره یو ځای کېږو دې دا مطلب نه دی چې موږ یهودیان یو او داسې ذهن ته دا خو قومونه دي داسې رواني دینونه پرې بدلېږي قومونه رواني شاته چې سړی روان نو بیا چې د بني اسرائیل نه بره واوړي هم به موږ د چا په نسب کې خو یو که نه خو داسې بیا هر څه بدلېږي کله ځای بدل شي کله علاقه بدل شي کله دین پکې پوره بدل شي نو بني اسرائیلو کې ولې دینداره نه و د موسی علیه السلام ملګري پکې نه د عیسی علیه السلام تابعدار پکې نه او بېدینه پکې هغو کې یو شاخ هغه د پښتنو کېدی شي او کله زه د بعضو خویونو د پښتنو ته وګورم نو دغه خبره ماته راکړي بیا مضبوطه ښه ښکاري یو خوی دا دی الله ورته وایي جمع کوئ مه کوئ یو ابتې له ویځئ بس بیا ګزاره کوئ نه او که دا بله هفته نه وي نو بیا به څه کوو ته ماته لږ ښه سړی مطمئن کوي چې یاره دا خبره دا چې دا څه ده مضبوطه ده الله اعلم نو الله رب العزت دا مړزان راولېږل تیار مړزان به راتلو الله اکبر ښه ښایسته ښایسته یو تاریخ کې داسې راځي بیا دوی وایي چې فاین اللباس کپړې زموږ خرابې شو اوس څه وکړو دومره وخت موږ دلته پراته یو نو رب العالمین وایي داسې کار د دوی د دې کپړو سره وکړو ډېر عجیبه هغه کپړې به شلېدې نه یو پکې دا کمال بل به د عمر او د ورځې سره هغه په خپله ګټېدې لکه ماشوم چې به کومه جامه واچوله که نه نو ماشوم به ګټېدو 40 کاله دي که نه هغه وړوکی ماشوم چې په هغه ورځ پیدا شوی دی یا د میاشتو 40 کالو پورې ده دغه کپړه اچولې ده د سره ګټېږي څه وایي چې ارمان اوس داسې کپړې وې بېغمه به اوس دغه به اچولي دا د الله رب العزت احساناتو د دوی د پلار نیکه سره بیا دوی رالو وایي اوبه نو هغه د دغه قصه به سبا ذکر کو بیا د کاڼي هغه چې کاڼی په امسا باندې و او د هغې نه 12 چینې روانې شو الله ورته وایي خورئ اوس کوي دا پاک رزق بیا الله وایي وما ظلمونه ما سره ګوره هغوی څه ظلم نه دی کړی ګورې دا دې کشرانو ته وله وایي ښه وایي ستاسو دې پلار نیکه ګوره ما سره څه ظلم نه دی کړی زیاتې هغوی د خپلو ځانونو سره کړی دوی ته پکې وایي چې که تاسو دا رسول الله وسلم نه منئ او قرآن نه منئ او دا دین نه منئ نو تاسو ګورئ ظلم زما سره نه کوئ دغه شان د خپلو ځانونو سره ظلم کوئ لکه څنګه چې ستاسو پلار نیکه د خپل ځان سره ظلم کړی